تقریر کوله یو سړی وی بای سپی چې چرته یي هلته ملایکې نه ځي سپی چې چرته یي یو راغی وی چې جي دا حدیث رښتیا دی چې سپی چرته یي هلته ملایکې نه ځي وی حدیث خو دی وی نو ما یو سپی ساتلی د ورځې م را سره یو د شپې په بړستن کې ځان سره سملو سپی وی چې ولې وی چې د ورځې سپی را سره یم د مرګ ملایکه به نږدې نه راځي او چې د شپې په بړستن کې م سپی را سره یم ملایکه به نه راځي چې ملایکه را نشي نو روح به مې څوک قبض کوي ټول عمر به ژوندی یم هسې وایم دا ستاسو سوالونه دي مولانا تانوي رحمت الله علیه ورته وایي چې خبره داسې ده بچیا چې دې دنیا کې د ټولې دنیا د روحونو ټیکه اسرائیل نه ده اغستې بعضې ملایکې داسې دي چې د سپو روح قبض کوي نو چې ستا سپي سره ډېره مینه ده نو المرء مع من احبه سړی به مغه چا سره په قیامت کې وي چې دنیا کې چا سره مینه خیال م راغی نو ستا چې سپي سره مینه ده نو ګویا تم سپی چې تم سپی نو دا وخت چې پوره شي ستا روح قبض کولو له به هغه د سپو والا ملایکه خدای راولي ما خو سپي ته نږدې کېږي نو تا نه به مغه روح وایي دا زمونږ د قوم مزاج دی دا زمونږ د قوم ذهنیت دی عزیزانو تاسو به کله کتلی دا د ساینس استادان کاغه کړ پلا رضی دا د ساینس استاد دی دا د ساینس استاد مال ماسٹر سے ساینس پڑھاوے او جی اګورم داسې او جی تو ساینس پڑھاوے په پاکستان کې هم لا ساینس شته تاسو دا منلې ده خبره کوئ او دین پس بم ستاسو دا آینده نسل چې دی ساینس زده کړي زده به کړي ساینس تا نه وروستو چین آزاد شوی دی ساینس هغه زده کړی دی چې روس او امریکا ته یېرېږي ساینس هغه زده کړی د ټي وي او د وي سي آر په زمانه کې به هم ساینس زده شي او د کرکټ په زمانه کې به هم ساینس زده شي دې خوا وګوره یو طالب و بازار کې به ډېر ګرځېده نو چې بازار کې به یې چېرته ګړبړ ولیده نو چې راغی کتاب ته به یې کته خو یادول به یې هغه څیزونه نامرګری ورته وایي چې هو طالبه خاورې به ملا شي طالبه خاورې به ملا شي په کتاب پروت یادوي شینکي خالونه خدای دې بې خو باسه ګوري کتاب ته یادوي شینکي خالونه دې نه بعد به هم تاسو چېرته ساینس زده کوئ چې په ګینټو ګینټو کرکټ میچ ته ناست یئ په ګینټو ورځې او شپې پکې تېرې شي بل ملک نه چې ریلې کېږي د شپې 2 بجې ورته راپاسي د کرکټ میچ دا قوم به دې نه پس ساینسدانان کېږي او راکټې به جوړوي او ایټمي ذرات به پیدا کوي او هایډروجن بم به جوړوي او جهاز به جوړوي بحري بیړه به جوړوي توپې به جوړوي ټینکونه به جوړوي آیندم په پاکستان کې دا خوب هم لیدلی دی چې دا ستاسو کالجونه او سکولونه او دا ساینس او دا لیبارټرۍ به دا شی زده لیدلی تاسو بچی که یونیورسټو کې دي هاسټلو کې ورته ټي وي ګانې لګېدلي کور ته چې راشي ټرانزسټر یې دې ورته اخیستي سړک ته راوځي او ټرانزسټر یې غوږ ته نیولي او نږدې دا هلکان دا چل نو په ارام کښېنئ د اکبر باچا لټ قومه خدای په راستی که هېڅ وکړي ځئ چېرته خره سروئ مرزان لوبوئ چرګان جنګوئ سپي ساتئ د مرزانو په وخت کې تاسو وګورئ په دې بازار کې دغه کوئ دا څه قوم دی یا دا خلق دی مرزان لوبول دا د کوم قوم کار یا په جنډو خانې کې جنډو سکل یا چرسونه سکل یا اوس یو بل لعنت راوتی دی په هیروین ښځې مدد شو ښځې
راشه په پیښور کې درته وښیم ښځې په هسپتالونو کې پرتې دي چې هغه هیروین د یو څو کسو مالداره کېدو دپاره د قوم بیړي تباه کړه د قوم بچي تباه کړه د قوم مزاج ختم کو خبره خو د ایران کوه 400 نشیان د ګولۍ نشانه شوه په دې اته ورځې خبره د چین کوه چې اپیني به په جاز کې کېنولو د پاس نه به راوغورځولو چې لاندې به راتلو بڼه بڼه به چې مرغانو به هم چېرته غوښه ونه هغه قومونه دي چې دا لعنت ختم کړو نو قومونه جوړ شو ته به قوم جوړېږي هلکانو ته وګوره ټونالو ګولۍ دی دغه د دوی علاج سر قلمون شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد زخو چغی جواما چه واللہ کا پاکستان ترغی پاکستان شی واللہ کا دا ملک ترغی دا سڑو دا زامن و ملک شی چه ترسو پورے دا ملک قانون قرآن شویلوی دا ملک قانون حدیث دا محمد رسول اللہ شویلوی دا پہ الیکشنونو ریفرینڈمونو نکیگی اس مسئلے تپوس کوئی جی ووٹ ورکو کا ورنکو تا دا کمی گناہ مانا تپوس کرے دے چے اس کے دا مولا دو پیازا زو ازان نجوڑ کو اس مانا تپوس کہے کہ گناہ دا کا سواب تا پٹا پڑون دے غگونا دی نشتا پغبر گناس دی چے اس مانا تپوس کہے کم کار چے پوہ کالا کی یو سڑے ہو نکڑیشی آپ 500 کالو کی نشی کہ اسلام پوہ کالا کے پاکستان تراؤ نہ رسے دو آپ 5 کالا کی نشی داسی او ڈونگ دے ٹول ملک لگیا دے ٹول ملک خز او نر چه دا پاکستان قانون قرآن پکار لگیا دی کنی ٹول ملک لگیا دی نو دا ٹول ملک چه کم شیخ وقت دے چا قرآن او حدیث دے دا غیر قانون دے دا ٹول ملک چه ٹول ملک غواری اغا نرا والے او چه ٹول ملک وی چه مارشاللہ خشے ندے آدھے پزور پہ مسلطہ کرے سرکاری خلق او غیر سرکاری عوام غیر عوام ټولولا کلمه تیرا کوي چې په دې ملک کې مارشالله پکار ده نه ما دې په زور په مسلطه ساتلې ده او چې ټوله دنیا چغوي چې د ملک قانون قرآن پکار ده او صبر وکړي ورو زه په دې نتیجه رسېدلې ټول ملک قرآني نظام غواړي خو د پاکستان ښځې نه غواړي ماوی رکاوٹ پکې څه دی ولې نه راځي وی جی نور رکاوٹ نشته خو دا ښځې دومره لرې لاړې چې دا به ستاسو هغه پلاران د قبرونو نه او نیکونه روځي دا رړی ګډې به تاسو بیا په کور کې کېده ته به ښځې ته ووایې چې سپینه بورکه په سر کا او د کور نه به بغیر د مړي ژوندي نه بار نه وځې چې د کپره کې د یو بس کې کنه او لاړی غر کې شرمیدلی وی او شرمیدی کخی چه لگ پا خیٹا موڑ دے اول کار دا دے چه خزی نا بورکا لری که بربند ازان سرا گردی تاسو دے علاقے خلق چه کنی نینگا پختانو نینگا نینگا کینی کینی اگر ما تا چا خطرہ لے گلے میں پختانو پسی بد مویا کلی کار بدی خراب شی تاسو پوش ہوئی پختنو پسی بد مو ہے پختنو پسی بد نو ہے پا غربی نو لگی دا پختنو حال خو مگورا چه پختنو نا جوڑ سے پختون خو اغا قومو چه دا پختون خزی تا بچا کاغو کتا دا اغا سر بے دا گولی نشانہ کو پختانو دا سیو کنو نن دا پختنو حالو گورا راشه مونگ سر پا پیخور کے دشپے په یو بجا وګوره د خز سړونه ښځې د سلیمانه ډېرې روز سړونه ښځې